د تاسې په قرآن کې دا خبره را ایستلی سم چې زه او ته یې دواړه بیګا په ټیک ټاک کې یو لایف و، زه ورته ناست وم د ملحد برمل او د دغو دوه قاري صاحبانو مقابله وه. برمل خو تاسو پیژنئ چې اسلام نه مني، قرآن نه مني، پیغمبر نه مني، خپله هم ښکاره وایي چې زه ملحد یم او ټولو افغانانو ته هم معلومه ده. او دا دوه قاري صاحبان چې یو قاري صاحب حنیفي چې د سپینه ټوپۍ په سر ده او بل قاري شفیع الله، تاسو یقین وکړئ چې د برمل ملحد سوالونو ته دغو ټیک ټاکرو ملایانو او قاري صاحبانو صحیح ځوابونه ورنه کړل. ملګرو، مشکل نه په اسلام کې ده، نه په شریعت کې ده، او نه هم الله مکړه په قرآن کې ده. اسلام یو کامل دین دی او قرآن کریم د الله تعالی له طرفه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په واسطه موږ مسلمانانو ته د هدایت لپاره رالیږل شوی دی. مشکل په موږ مسلمانانو کې دی چې داسې ټیک ټاکرو او په ټیک ټاک کې د ګفټونو وږو قاري صاحبانو او ملایانو ته کینو. له دغو دوه قاري صاحبانو څخه د ملحد برمل پوښتنې ټولې د حماسي صاحب په زړو ویناوې راسرخېدې. ملحد برمل له دغو دوه قاري صاحبانو څخه یوه ډیره ساده پوښتنه کوي چې وایي حماسي صاحب په خپلو خبرو کې خلکو ته ویلي دي چې تیار پسونه حقاني ته په ونه کې راځوړند او پاخه وو. دا په اسلام کې شته او که نشته؟ په بل ځای کې حماسي ویلي دي چې په قرآن کې لوګر راغلی، لوګر په قرآن کې شته او که نشته؟ په بل ځای کې حماسي ویلي دي بې ادبي د معافي هغه لفظ زه دلته نشم استعمالولی چې صحابه به روژه په هغه شي ماتوله. برمل ورته ویلي چې په بل ځای کې حماسي ویلي دي چې په پلاني ځای کې موږ عملیات کول نو قومنده پیغمبر علیه السلام کوله. له دغو دوه قاري صاحبانو څخه د ملحد برمل همدا پوښتنه وه چې دغه کومې خبرې حماسي کړي دا په قرآن کې شته او که نه؟ خو ساده ورته ووایه چې دا په قرآن کې نشته او دا د حماسي خپلې خبرې دي. دوی دواړو قاري صاحبانو چینګې خولې ورته نیولې دي او ورته خاندي او د برمل دغو اسانو پوښتنو ته هم ځوابونه نشي ورکولی. دوی دا فکر کول چې که برمل ته ځواب ورکړو نو حماسي به خفه شي. په ټیک ټاک کې دوی شخصي انډیوالي ته وکتل. د امارات او حماسي د نه خفه کولو لپاره یې برمل ته یو ساده ځواب نشوی ورکولی. ملګرو، تاسو به هم خامخا دغه لایف کتلی وي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.